کندوز کې افغان ځواکونو د طالبانو ډیر لوی زندان مات کړ. دا چې دغه زندان یې چیرته مات کړی دی، بل خوا کمانډو ځواکونو څنګه په غزني ولایت کې پر طالبانو قیامت جوړ کړی، حال په دې ویډیو کې را سره وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه د کمانډو ځانګړو ځواکونو د کندوز ولایت مرکز اړوند په قوشتپه کلي کې د طالبانو په یو زندان عملیات ترسره کړل. دفاع وزارت نن دوشنبه ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د طالبانو له زندان څخه 15 تنه بندیان آزاد شول، 12 طالبان پکې وژل شوي او 8 تنه نور طالبان ژوندي نیول شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو اندازه وسلې او مهمات لاسته راغلي او یو پټنځای له منځه یوړل شوی دی. په بل خبر کې ملي دفاع وزارت وایي د غزني ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او بالخصوص کمانډو ځانګړي ځواکونو د هوایي قوو په ملاتړ د غزني ولایت قرهباغ ولسوالۍ کې ترهګرو طالبانو باندې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 طالبان ووژل او 15 نور ټپیان کړه. دغه عملیاتو کې د دښمن یو اندازه سپکې او درنې وسلې هم افغان ځواکونو ته لاسته ورغلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.